د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د ټولګټو چارو ریاست له لوري د سرکونو ساتنې لپاره د لویو بارولونکو موټرونو د وزن تللو یوه نوې جوړه شوې تله ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې پرانست غونډې پر مهال ولایتي مسؤلینو دا کار د خوست لپاره نوښت بولي او زیاتوي یاده تله به د سرکونو په ساتنه او عوایدو په لاسته راوړلو کې ګټوره ثابته شي. دا یو قسم نوښت د خوست ولایت لپاره. بل خبره ده چې ترازو او یا تله د دې ارزښت د خپل یو د عوایدو سرچینه ده او د دې سره په څنګ کې دا د حفظ د مراقبت لپاره هم یو بهتري نظریه ده. په دې سره به زمونږ هغه ملي شتمنۍ لکه د قیر سرک چې په دې باندې هغه موټر چې هغه له خپل قانون زیات وزن راوړي هغه ته به اجازه نه ورکول کېږي. دلته به قانوني اصولي چلن کېږي د ټولو ډرایورانو سره د ټولو موټروانانو سره. ان شاء الله دا هم د عوایدو ذریعه او هم د حفظ مراقبت یوه بهتري نظریه ده. همدارنګه د ټولګټو چارو ریاست مسؤلینو پر وینا په دغه ترازو ټول ټال 4.5 میلیونه افغانۍ مصارف راغلي او زیاتوي یا د تلې سره به سرکونه خوندي او په عوایدو کې زیاتوالی راشي. خو تر څنګ په ډریورانو غږ کوي چې دا د خوست ولایت لپاره ډیره اړینه او ډیره د ضرورت شی دی چې د سرکونو حفظ مراقبت کې دا ښه رول لوبولی شي. په ټولو ډریورانو موږ دا غږ دی د میډیا د لارې چې د مهربانۍ مخې دی باید زیات وزن ونه لري ځکه په دې وطن کې موږ ټول شریک یو. دا وطن د موږ ټولو کور دی باید په ټولو جوړ کړو. نو کله که موږ په دې سرکو باندې لوړ تناژ موټر پرېږدو نو سرکونه مو تخریب سره مخامخ شي. بل لور بیا ډریوران د یادې ترازو په جوړولو خوښ دي او زیاتوي. ډېر خواږه ویلې چې یو خو موږ ته دا سہولت ده چې مخکې به موږ 40 ټنه 15 ټنه وړو ډیرینه به ټنګول رکابینه به شکول را د مسرکونه به خرابول. اوس 15-14 ټنه وری هغه 40 ټنه پیسې مونږ ته ملويږي ورادمو. اوس قانوني مال دی وای چې ورادمو ځا پرچا د دیری کې ورادمو خپل مزال دی کوي ورادمو. موږ ته خپل په سل کې سہولت عام د پستل طرفه عام د ترزول طرفه. یاد دی چې په خوا به د لویو بارولونکو موټرونو د زیات باروللو لامل سرکونه کاندو کاپر او خرابېدل چې رغونې به یې ډیر وخت په بر کې نیوه. د دې تلې ترڅنګ بیا په خوست کې د لویو بارولونکو موټرونو تللو دا دویمه لویه تله ده. له دې وړاندې د ټولګټو چارو ریاست له لوري د غلام خان بندر کې هم دې ته ورته تله لګول شوې ده چې عملاً ګټه اخیستنه ترې روانه ده.